د کابل ښار په مختلفو سیمو کې امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي او ترڅنګ یې سیارې ګزمې او سیار چک پوینټونه فعاله شوي او امنیتي تدابیر د تیر په پرتله لا پراخ شوي دي. د کابل ښار امنیتي مسؤلین وایي چې د وړوکي اختر په را رسېدو سره یې خپل ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي تر څو خلک وکولی شي خپل اختر په امن او ډاډ کې ولمانځي. از کجا آمدی بیادر؟ کجا بخیر میری؟ نیروهای پلیس در هماهنگی با سایر نهادهای امنیتی تدابیر ویژه‌ای را در روزها و شبهای عید اتخاذ نمودند. به مردم خود اطمینان می‌دهیم که هیچ گونه نگرانی در این راستا نداشته باشند. په عموم کې الحمدلله ډېر یو ښه امنیتي فضا جوړه سوې ده او امنیت ډېر ښه تامین ده. موږ پیښې نه لرو، جرایمو کچه ډېره ټیټه سوې ده، خصوصا دغه د اختر ته نږدې کومې شپې چې دي په دې کې موږ ډېر مجالس هم وکول او ډېرې ښې برنامې هم ورته جوړې کړي. داسې کومه پیښه نه لرو الحمدلله چې هغه د تشویش وړ واوسي. امنیتي ځواکونه ولس ته پوره ډاډ او اطمینان ورکوي تر څو خپل اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي او زیاتوي له خپل ولس څخه د سر په بدله دفاع کوي. انشاءالله موږ ټول هیوادوالو ته مخکې مو هم اطمینان ورکړی دی او وروسته هم اطمینان ورکوو. 100% اطمیناني دې اوسېږي چې خپل مجاهدین ډېر برحاله دي او 4% د دوی په خدمت کې دي او موږ به دوی ته انشاءالله ډاډمنه فضا برابروو تر څو دغه کوچنی اختر په خوشحالۍ، سوکالۍ او په ډاډمن امنیت کې تیر کړي. نو زه خپل هیوادوالو ته دا ډاډ او اطمینان ورکوم چې انشاءالله موږ تر څو پورې یو څاڅکی وینه په بدن کې وي موږ به تاسو نه انشاءالله د دې وطن نه ملت نه دفاع کوو او انشاءالله موږ د اختر پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې هر خواته چک پوینټونه، ګزمې، سیارې او امنیت هم تامین کړی دی انشاءالله. عام خلک د اسلامي امارت څخه خوښ دي چې په ټول هیواد کې یې بشپړ امنیت تامین کړی او لا هڅه کوي چې د اختر په ورځو کې هم د ولس امنیت په پوره معنا وساتي. مجاهدین امنیت خوب برقرار کرده، مردم آرام است، در فضای آرام زندگی میکنه. به امنیت بهترین امنیت از سر تا سر ولایت‌ها امنیت برقرار است. ما قندهار هم رفتیم، امنیت خوب بود. ایراد هم رفتیم، مال آوردیم دیگه. بهترین امنیتی انشاءالله که امنیت بسیار خوب است و دیگه ما خب همیشه زندگی میکردیم زمان جمهوریت بسیار وضعیت خراب بود. حال بسیار دیگه از لحاظ امنیت انشاءالله بسیار خوب است و انشاءالله که در روزهای عید هم بدون کدام واقعه الهی انشاءالله سپری میشه. هیرا دې نه وي چې امنیتي ځواکونه له نویو ځوانانو څخه هیله کوي چې د اختر په ورځو کې د پټاقیو له چوولو څخه ډډه وکړي چې دغه چاره د ولس د ناارامۍ سبب ګرځي.